السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو د ټي چین لیګ د 14مې لوبې په اړه معلومات درکړم. افغان لوبغاړي دي چې ځلیږي ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. کریم جنت پرون په ټي چین لیګ کې په زړه پورې توپچونه ترسره کړه. نوموړي په 2 اوره کې 2 لوبغاړي وسوځول، 18 منډې ورکړه. په ټي چین لیګ کې تقریبا هر بال ته توپوهونکی د 9 بال په سترګه ګوري او له باونډري د هړولو هڅه کوي. داسې بالینګ عادي خبره نه ده، بلکې د یو لوبغاړي زیار او همت څرګندوي. ان د پورم په څیر لوبغاړي اوټ کړ چې په 22 توپونو یې 9 منډې کړې وې. همدغه د کرکټ خوند دی. نن ټي چین کې بنګال ټایګرز لوبډلې 4 افغان توپچوونکو کریم جنت، فضل حق فاروقي، قیس احمد او مجیب زدران ته چانس ورکړی وو چې تقریبا 3 واړو په زړه پورې توپچونه وکړه. له مجیب پرته یو لوبغاړی اوټ کړ، سره له دې چې نور لوبغاړو هیڅ وکټ وانخیسته. یعنی اوس د افغانستان نوي ځوانان دې کچ ته رسېدلي دي چې ملي لوبډله څه ان نړیوال ورباندې حساب کولی سي. دوی هم باور ساتلی دی. پونې ډیویلز لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړه. په 10 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې، 116 منډې هدف وټاکي. فضل حق فاروقي په 2 اوور کې 16 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. کریم جنت په 2 اوور کې 20 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. قیس احمد بیا په 2 اوور کې 23 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. بنګال ټایګرز لوبډلې یاد هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره په 8.15 اوور کې پوره کړ. چارلیس 14 منډې، پلیچر 13 منډې، چراغ 13 منډې، مورز 8 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 8 وکټو وګټل. د پونې ډیویلز توپچوونکو یوازې محمد نامیر په 2 اوره کې 14 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته. دا و ټي چین لیګ د 14مې لوبې معلومات. د نور لوب لپاره زموږ سره اوسئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.